السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو دا ویډیو خاص کر د هغه کسان د پاره د کم کسان سره چې فیسبوک پیجونه دي د پیج لپاره څوک ویډیو اډیټ کوي نو دوستانو دا ویډیو پوره وګورئ. اسانه طریقې ته په دې ویډیو کې خیم چې تاسو د پیج لپاره په کاین ماستر کې ویډیو څنګه اډیټ کوئ. که تاسو شاعري والا ویډیو جوړوئ، که تاسو سونګ والا جوړوئ، لیریکس ویډیو، ټوټل طریقې ته په دې یو ویډیو کې خیم ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو بالکل مسکیپ کوئ، اسانه طریقه ده. شارټ ویډیو در دوستانو ویډیو ډیر زیاته وګدوم نه طریقه ته خیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسیږي. ښه راځو ویډیو طرف ته. د ټولو اول تاسو هیڅ کار کوئ په خپل موبایل کې به راشئ یوټیوب ته. یوټیوب خو نن سبا د هر یو کس سره په موبایل کې شته. تاسو به راشئ په خپل موبایل کې یوټیوب ته به راشئ. ښه یوټیوب ته راغلی کلیک هم پرې واخلئ. دلته بر په سرچ کې وربیا تاسو ولیکئ بلیک سکرین لایټ افیکټ. تاسو به دا رنګ ولیکئ بلیک سکرین لایټ افیکټ. تاسو به دا رنګ ولیکئ او سرچ پې کوئ. ټیک شو. تاسو سره به دا رنګ بلا شی افیکټ راوړي. د بلیک سکرین کې چې کوم دی بلا شی افیکټ مو سره راوړي. دې ځای کې چې تاسو کم افیکټ خوښ وي هغه تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ. مونږ ډاونلوډ کړی دی، مونږ بیا نه ډاونلوډ کوو. تاسو دې ځای ځان سره ډاونلوډ کړئ. ویډیو ډیره زیاته اوږدېږي دې وجې چې کوم دی مونږ بیا نه ډاونلوډ کوو. تاسو دې ځای ځان سره چې کوم دی یو افیکټ ځان سره ډاونلوډ کړئ. دا رنګ ټیک شو. هر یو تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو کم خوښ وي. که چا له ډاونلوډ کول طریقه نه ورځي په دې باندې موږ ویډیو جوړه کړې ده، لاندې لینک ډسکرپشن کې پروت دی. هغه ویډیو وګورئ او د ډاونلوډ کول طریقه هم زده کړئ. ښه بلیک سکرین افیکټ خو تاسو ځان سره ډاونلوډ کړو. ټیک شو. هغې نه بس به چې کوم دی بیک راشئ. بیا به دلته به سرچ باندې کلیک والئ. فرض که تاسو پښتو شاعري والا ویډیو جوړول غواړئ لیریکس که نه تاسو ولیکئ پښتو شاعري بلیک سکرین. تاسو به دا رنګ ولیکئ. ټیک شو. دا رنګ به تاسو ولیکئ پښتو شاعري بلیک سکرین. تاسو صرف دلته کې بلا شی د شاعري چې کوم دی بلیک سکرین کې ویډیوګانې راوړي. د دې ځای کې چې بیا تاسو کومه شاعري خوښوي تاسو به هغه هم ځان سره ډاونلوډ کړئ. ټیک شو. را ډاونلوډ به کوئ ځان سره. فرض کړئ دلته زه یو ډاونلوډ کوم، دا شاعري زه ډاونلوډ کوم. دې ما کلیک واغستو ګورئ ورته. ښه کلیک مې په واغستو دا مونږ سره پلی شوه. دلته بیا لاندې د شیر اپشن دی دې نه به کلیک والئ. ښه دلته کې د سنیپ ټیوب اپلیکیشن دی دا ځان سره ډاونلوډ کړئ. لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت دی. ویډیو وګورئ او دا ځان سره ډاونلوډ کړئ. ښه به دې ما کلیک واغستو. ښه چې کلیک هم پرې واغستو لږ شانته کې انتظار به ورته وکړئ. نیټ پرابلم دی، نیټ لږ شانته کې سلو دی. دې وجې چې کوم دی موږ سره لږ سرچینګ کوي، ټایم اخلي. ښه تاسو سره به دا رنګې انټرفیس راوړي. تاسو دلته کوئ چې په کوم ریشو کې تاسو ډاونلوډ کول غواړئ. فول ایچ ډي کې ډاونلوډ کول غواړئ، که MP4 کې ډاونلوډ کول غواړئ، که 3GB کې به کم کې اډیو کې ډاونلوډ کول. موږ هم چې کوم دی په ایچ ډي کې ډاونلوډ کوو. د ټول د اخرنی اپشن دی به کلیک والئ. ها دا ګورئ ډاونلوډینګ چې کوم دی زموږ سره دلته کې سټارټ شو. دا ډاونلوډینګ چې کوم دی موږ سره روان دی. دا اوس موږ سره ډاونلوډ شي. ښه چې کله تاسو ځان سره شاعري را ډاونلوډ کړئ پسې بیا چې کوم دی د دې نه مکمل وځئ. دا رنګي مکمل به ترې وځئ. په خپل موبایل کې کاین ماستر اپلیکیشن ته راشئ او اوپن به کوئ. ښه چې کله تاسو اوپن کړو تاسو سره به دا رنګ انټرفیس راوړي. د ټولو اول به تاسو هېڅ کار وکړئ. که تاسو په ایمیج باندې ویډیو جوړول غواړئ تاسو دلته کې ایمیج راوالئ، او که تاسو په ویډیو باندې جوړول غواړئ نو تاسو به ویډیو راوالئ. مونږ په ایمیج باندې جوړو دلته په دې میډیا باندې مونږ کلیک واغستو. ټیک شو. کلیک پرې واغستو تاسو سره تاسو ګیلري راوړئ. دې ځای کې بیا تاسو خپل ایمیج راوالئ. په کم ایمیج باندې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. ښه دلته مونږ یو ایمیج ډاونلوډ کړی په هغې باندې چې کوم دی مونږ ویډیو جوړو دا ایمیج دی. ټیک شو. دا ما راواغستو. دا مونږ سره سکرین ته راغلو. صحیح شو. ښه د دې سایز به چې کوم دی تاسو دې ځای نه غټ کړئ. پین اینډ زوم باندې به کلیک والئ. دا به تاسو آن کړئ. داسې ډبل فنګر سره دا رنګې را غټ کړئ. فل سایز به فل سکرین به دا رنګې کوئ. ټیک شو. دا رنګ به تاسو سایز به تاسو فول کړئ. بیا به بیک راشئ. د دې ډیوریشن به تاسو داسې سیوا کړئ. څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ هغومره به تاسو سیوا کړئ. موږ 20 سیکنډ جوړو، موږ 20 ته ورسوو. ټیک شو. هغې نه بس په د ویډیو د اوله سر ته راشئ او دلته کې د یو اپشن دی لیر په دې نه به کلیک والئ. میډیا به دلته کلیک کوئ. ټیک شو. میډیا هم کلیک کړو. ښه هغه کم افیکټ چې دلته کې تاسو ډاونلوډ کړی دی هغه افیکټ به تاسو راوالئ. تاسو به ډاونلوډ کړی هغه افیکټ به تاسو ځان سره راوالئ. دلته کې زه یو بلیک سکرین افیکټ رالم ګورئ ورته. دا موږ ډاونلوډ کړي دي. دلته به زه یو افیکټ راوالم. دلته فرض کا دا زما سره افیکټ دی بلیک سکرین. ټیک شو. دې ځای کې زه یو افیکټ رالم. دا افیکټ ما راواغستو. ټیک شو. اوکې مې کو. ښه دلته کې ستاسو دا افیکټ چې کوم دی تاسو دلته کې دا په لیر کې راشي دا رنګ. ټیک شو. د دې ځای نه تاسو د دې افیکټ ته سایز داسې راغټ کړئ. فول سکرین به کوئ. دا رنګ دې ځای نه داسې راغټ کړئ. داسې به فول سکرین کوي. د سکرین به تاسو داسې مکمل پټ کوئ.
دا رنګ څنګه چې موږ کوو هغه څه به تاسو مو کوي. دا رنګ به تاسو چې کوم دی مکمل لا غټ کوي زوم ته کوي دا رنګ چې سکرین به مکمل پټ شي. دا رنګ د خپل حساب سره دا رنګ پټ کوي. ټیک شو. هغه نه بس به سې کار وکړي په دې اپشن کې دا سې لاندې راشي دلته کې یو اپشن دی بلندینګ دا یو اپشن دی نه به کلیک والئ او دلته به چې کوم تاسو په سکرین باندې کلیک والئ دا سکرین دا به کلیک کوي. کلیک هم پې واغستو دا وګورئ زموږ د ویډیو چې کوم دی فلحال دا رنګ رال دې ته د افیکټ چې کوم دی نو اپلای شو. ټیک شو. هغې نه پس به یې کار وکړئ د افیکټ اواز به تاسو بالکل داسې رو کوئ د ځګې نه د سپیکر نه بالکل رو کوئ اواز هم ولا رو کو. خو اوس په دلته کې موږ هغه شاعري راالو کومه شاعري چې موږ ډاونلوډ کړه. دوباره بیا دلته په لیر باندې کلیک والئ دلته به میډیا کلیک کوئ دلته کومه شاعري چې موږ ډاونلوډ کړه هغه دلته کې دا د موږ سره پراته دی سنیپټیو ویډیو یعنې به کلیک والئ هغه شاعري به تاسو راوالئ. کلیک به ولې تاسو په لیر کې راشي. ټیک شو. په لیر کې تاسو سره راله بیا چې په کم ځای کې تاسو د خپل شاعري لګول غواړئ فرض کړئ په دې ځای کې باندې راویسته غواړم که سایز یې غټوئ که چوئ دې ځای نه غټېږي که چېږي دا رنګي فرض کړئ سایز یې موږ سره دونه برابر دی. ټیک شو. ها دا رنګ به پټ کوئ. هغې نه پس به کار وکړئ دې اپشن کې داسې لاندې راشئ هغه زړه طریقه ده ګورئ ورته بلنډینګ ته به راشئ او دلته به چې کوم دی سکرین کلیک کوئ. سکرین هم کلیک کو دې نه به چې کوم دی د بیکګراوند ختم شي او ستاسو د کم لیکل چې دي د لیریکس چې کوم دی تاسو سره پاتې شي. بس دغه طریقه او ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم دی بس تقریبا تیاره شو. تاسو زه د ویډیو پلی کوم ګورئ ورته زموږ د ویډیو دا رنګې راله ګورئ ورته دا وګورئ ملګرو زموږ د ویډیو چې کوم دی نو دا رنګې راله. ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو سره لایک کوئ چینل سبسکرایب کوئ په خوا کې سره د بیل په ایکن باندې کلیک والئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي.